بیخي د الله فضل د وګرانه اوس داسې نه ایستم وایه آیفون 15 راکړه. آیفون 15 مې جوړ کړي دي خو ګرم دي. وبخښه ما کامره نه ده خلاصه کړې، دلته کار کې یم پوه شوې. تا لایف مې وکړ، هره ورځ چې تا لایف چالانوي د اول نه د اول سره نیولې د پای پرې چې څو پرې بندېږي ګورم. نو زه هسې خاص وینا هم نه لرم د ستاسو خبرو باره کې مې ویلی چې ستاسو داسې خاص وینا هم نه لرم. ستاسو خبرې چې ته د لایف هغه کې سوشل میډیا کې د اول نه راغلی یې، دا څه وخت کې چې د جهاد سلسله شروع وله او د غربیان په وطن کې وله، نو د هغه وخت نه چې ته لایف راتلې موږ به ستاسو لایف کته. زه خپله په ناروې کې اوس قربان الله دې سرلوړی لره زمونږ ورور یې. الله پاک دې دا هېواد نه ناروې جوړه کړي چې ټول افغانان همدغه د افغانستان په دې ناروې کې اوسېږي. خدای دې افغانستان داسې سرمایه‌داران تجاران افغان ورونه راولي چې برج الخلیفه راته په دې باغ واش سره جوړ کړي. زما اواز درځي؟ سلام علیکم جنرال صاحب. وعلیکم ستړی مشه. څنګه د آیفون 15 غواړې؟ نه آیفون 15 باندې څه کوو، دا خپله ساده جوړ کړي مې دي خو ګرم دي. ښه